جنګ سالارانو یو ځل بیا د طالبانو پر ضد میدان ته راودانګل. سیاف او نورو ملګرو یې له طالبانو سره د جنګ اعلان وکړ. تازه سیاف او ملګرو یې چیرته غونډه کړې او په دې غونډه کې کومه پریکړه شوې، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو مخالفانو د بهرنیانو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د یووالي غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مخالفانو پرون په یوه غونډه کې چې ډیرو مشرانو یې آنلاین ویناوې وکړې په خپل منځ کې پر یووالي ټینګار وکړ او ویې ویل تر څو چې په خپل منځ کې اتحاد ثابت کړی نه وي د بهرنیو هیوادونو له ملاتړ نشي برخمن کېدی. په دې غونډه کې چې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان خیر محمد اندرابي د 40 په بلمه په لندن کې جوړه شوې وه، له ترکیې، تاجکستان او نورو هیوادونو څخه د طالبانو مخالفو مشرانو لکه عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، لطیف پیدرام او احمد مسعود ویناوې وکړې. سیاف د طالبانو پر ضد جګړې ته د غونډې د برخوالو د بللو په ترڅ کې وویل ازادي څوک چاته نه ورکوي بلکې باید واخیستل شي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د طالبانو ټولو مخالفانو ته بلنه ورکړه چې اختلافات پای ته ورسوي او یو بل ته لاسونه ورکړي. محمد محقق ویل د طالبانو مخالفان باید دا وړتیا ومومي چې ځان د یو بدیل ځواک په توګه مطرح کړي څو د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي. د ویل که د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې د اوس په شان اختلاف ولري، حتی هغه هیوادونه چې غواړي د دوی ملاتړ وکړي نه به پوهیږي چې د چا ملاتړ وکړي. پرون د افغانستان لپاره د بریتانیا شار زاپیرو د خپل ماموریت په پای کې ویل له طالبانو سره له تعامله پرته بله لار نشته او جګړه په دغه هیواد کې د داعش له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د هوګو شار تر اشاره د طالبانو د مخالفانو ځواب وه. د ویلي هیواد یې دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې له 40 کلونو جګړو وروسته نښتې او تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه دی. بې ثباتي او کورنۍ جګړې د لا ژور انساني کړکېچ او د داعش د بیا پیاوړي کېدو سبب کیږي. د امریکا بروکینګز څیړنیز انسټیټیوټ په یوه تازه شننه کې ویلي چې د طالبانو د مخالفانو په ځانګړي ډول د مقاومت جبهې حملې هیڅ نتیجه نه لري، نو ښه دا ده چې د سخت دریځو طالبانو پر ځای له نرم دریځو سره تعامل وشي. امریکایي چارواکو هم په ځلونو ویلي چې د طالبانو پر ضد به د هغوی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي، ځکه چې له دې سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلېږي چې د افغانانو د کړاوونو له زیاتېدو پرته بله ګټه نه لري. خو د لندن په غونډه کې د طالبانو مخالفانو چې په تیرو څو باندې 2 لسیزو کې ډیر امتیازونه لرل ټینګار وکړ چې له جګړې پرته بله لار نشته. په دې غونډه کې عبدالرشید دوستم د افغانستان له شمالي هیوادونو په تیره بیا ازبکستان څخه ګیله وکړه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره اړیکې پالي.